السلام علیکم دورستان ټي وي ګرانو کتونکو. نن مونږه په دې پروګرام کې د دستارنامې معنا، مطلب او مفهوم باندې بحث کوو. دا زما لاس کې چې کوم کتاب دی تاسو ته ښکاري دا دستارنامه ده، خوشحال خان خټک لیکلې ده. دا د هغه د نثری لیک دی. د پروګرام نه مخکې مونږ لومبی د دستارنامې په معنا باندې د معنی وضاحت کوو چې دستارنامه څه ته وایي. دستارنامه یو مرکب ټکی دی، د دوه ټکو نه جوړ دی. دستار د فارسی ټکی دی چې معنی پټکې، لونګۍ، پګړۍ او په عربی کې ورته امامه وایي. دغه بل ټکی چې کوم دی نامه هم د فارسی ټکی دی چې معنی دفتر، کتاب او چټۍ ده. د دواړو ټکو معنی به داسې شي چې د پټکي کتاب، یعنی هغه کتاب چې پکې د مشرۍ اصول لیکلی شوي وي، ځکه چې پټکی په پښتني ټولنه کې د مشرۍ نښه او علامت دی. نو په دې وجه د دستارنامې ټوله معنی به شي هغه کتاب چې د مشرۍ اصول پکې لیکلی شوي وي، هغې ته دستارنامه ویلی شي. خوشحال د دې نه علاوه نور کتابونه هم دغه شان لیکلي دي چې لکه اخلاق نامه، سواد نامه، فراق نامه، او په پښتو ادب کې لکه جنګ نامه، الف نامه او داسې نور. اوس موږ راځو دې له چې خوشحال خان خټک دا کتاب ولې ولیکلو، څه وجه وه، څه وجوهاتو، څه اسبابو. خوشحال خان خټک د پلار نیکه او د غور نیکه اکوړی کوم چې د ده په نامه بازار هم اوس په نوښار کې دی، د هغه وخت نه دی د مغلو نمکخوار، منصبدار او وفادار و. خو کله چې دی مغلو بندي کړو د رنتمبهور په قلعه کې، نو ده ته پته ولګېده چې پردي قامونه نه خپلېږي. نو په دې وجه د خپل قام ته پام شو او د مغولو نه چې کوم دی د مغولو د نوکرۍ لاس په سر شو. پښتو ژبې او ادب د پښتو ژبې او ادب پوهان او عالمان د دې په اړه رنګارنګ نظرونه لري. هر کله چې خوشحال د مغولو په قید کې بندي شو، نو په لومبي ځل د مغولو خلاف د ده په زړه کې کرکه پیدا شوله، ځکه چې خوشحال د پلار نیکه او د غور نیکه اکوړی کوم چې د ده په نامه بازار هم لري چې په نوښار کې دی، د منصبدار، وفادار او نمکخوار و. دلته کې د خوشحال په زړه کې د مغولو خلاف تاو راوچتېږي. پښتانه یو متل کوي چې ګوټه اوس زور وکړو. نو کله چې د مغولو لاس د ده ګریوان ته ورسېدو، نو دی د مغولو په اوکر پوه شو. دوی ویل چې پښتنو باندې څه شوي دي، خاوره د پښتنو ده او باچهي پې چې کوم دی پردي قامونه کوي، خاوره خپله ده او اختیار به د بل دی. نو دی په دغه وخت کې پښتنو ته د سیاست چل ښایي او تاریخ هم ته بیانوي، لکه چې وایي شیرشاه او د لودي خبرې اورم، شیرشاه او د لودي خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و باچیان. نو دی دا وخت کې د پښتنو په نن ودرېږي او توله تري، لکه چې وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. پښتانه متل کوي چې زموږ کار لیټ وي خو ټیټ وي، یعنی خوشحال چې کوم دی په آخره کې د پښتنو په نن ودرېدو، خو په کلکه ودرېدو، ځکه چې کله خوشحال د قید نه راخلاص شو، نو هغه ته مغولو بیا د خپل منصب پیش کولو او د وفادارۍ وینا وکړله. خو چونکې خوشحال خو یو د هغوی نه خفه شوی و، دردېدلی و، نو په دې وجه هغوی خوشحال چې کوم دی مغولو ته صفا انکار وکړو چې زه ما ډېر ستاسو خدمت وکړو خو زه ستاسو په کار نه شوم،
نو ځکه په دې وجه باندې هغه خپل قوم ته خیال شو او کله چې دی په رنتمبهور قلعه کې قید و نو ډېر دردېدلی و. هغه لکه چې وایي پښتني جونه دي ظلم باد ته نیسي، پښتني جونه دي ظلم باد ته نیسي چې شمالي بوی راوړي په رنتمبهور کې. قلندر مومنم په دې اړه باندې یو شعر ویلی دی چې په خوشحال په رنتمبهور کې وشوي، چې په خوشحال په رنتمبهور کې وشوي آګانې په ما لاهور کې وشوي. دغه وجه وه چې خوشحال هرې قبیلې د پښتنو هرې قبیلې او تفې ته ځي او د یو ځای کولو کوشش کوي. خټکو ته ځي، میدان ابریدو ته ځي، میدان هلته دریاخان ابریدي سره غوږ جنګوي. مومندو ته ځي، هلته ایمل خان مومند سره غوږ جنګوي. یوسفزو سوات ته ځي، هلته چې کوم دی د لښکر جمع کولو کوشش کوي او پښتانه د مغلو خلاف راپاروي او راپاسوي چې دوی سره د دوی نه ځان د غلامۍ نه ځان خلاص کړي. لکه یو قصیده کې وایي په لاچۍ په چوتره وګرځېدلم، په لاچۍ په چوتره وګرځېدلم، اوس مې ګشت د افریدیو په میدان شي. لکه باز په یو غره ګرځي بل ته ګوري، لکه باز په یو غره ګرځي بل ته ګوري، بیا زما نظر د سوات په کوستان شي. بل ځای کې د خوشحال یو شعر دی چې د ننګ توره دې واخسته خوشحاله، چې د ننګ توره دې واخسته خوشحاله، درومه سوات څه خټک او څه لښکرې. همدغه وجه وه چې خوشحال د مغلو خلاف اواز پورته کړو او د هغوی نه د پښتنو د غلامۍ د زنځیر د شلولو کم هڅه او کوشش کوو او پښتانې راغونډول او هغوی ته د خپلواکۍ او احساس ورکولو. نو همدغه وجه وه چې د خوشحال په وروستني عمر کې د قید نه پس د هغه په سیاسي نظر کې چې کوم دی فرق راغلی او هغه د دې دپاره دستارنامه ولیکله.